العالمین فرمایي فاذا جاءت الصاخه، کله چې د قیامت اغلوي حینامه او د قیامت اغلوي خبر راشي، نو الله جل جلاله فرمایي دومره سخت منظر به وي چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صحبته و بنیه. د قیامت د منظر به دومره سخت منظر وي چې په دغه ورځ باندې برور درور نه تختی، و امه و ابیه، بچی به د خپل مور پلان نه تختی، و صاحبته و بنیه، او د خاوند به د خپل ښځې نه تختی، و بنیه، د مور او پلار به د خپلو بچو نه تختی. او د دوی دغه تختیدل دا به په یو خاص بنیاد باندې، هسې نه دا بچی زمانه چرته کې نیکیونه غواړي، دا رور زمانه چرته کې نیکیونه غواړي، د تحت وجه به صرف او صرف دغه وي. په یو روایت کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به یو پلار وي او یو کس ته به وایي بچي، یو بچي ته به وایي بچي زه خو ګورې په دنیا کې د ستا پلار وم، ما خلاله خرامه نه ده کتلې، تاله مې راوړې ده، ما خپله ځواني خورې کړې ده او تاله مې هر څه راوړي دي. دا بچي به د دې پلار ډېر زبردست تعریف وکړي، او بالکل ته زما والد محترم یې، زما پلار یې، زما د ډېر لوی تربیت کړی دی، خپلې خولې یې نوړۍ ایستلې ده او ماله دې راکړې ده، ډېر لوی تعریف یې وکړي. د پلار ورته وایي بچي وایي ما ته نن د یوې نیکۍ ضرورت دی، او ورته وایي بابا خفه نه شي، وایي ما سره خپله حساب کتاب نه دی شوی، ما ته پته نه لګي چې زه به جنتي یم او که زه به دوزخي یم، ما سره خپله حساب کتاب نه دی شوی، نو بابا زه تاله نیکي نشم درکولی. دومره خطرناک منظر دی چې انبیای کرام د ټولو نه بهترین خلک دي، هغوی هم چې کله د قیامت سختی او د حساب کتاب دغه تیزي سیکي، نو د هر یو پیغمبر د خولې نه به یوه ناره راوځي او هغه ناره به وي یا ربي نفسي نفسي نفسي، یا الله ما ته خیر کې، نور هر څه سره به ګورو ما ته خیر کې. لیکن د مسلمانانو پیغمبر زار شمتنه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به وایي یا ربي امتی امتی، یا الله امت مې ګوره ډېر زیات کمزوری دی، یا الله زما امت ته ګوره خیر کې، یا الله د هغوی باره کې د خیر فیصله وکړي. داسې شفیق او مهربان پیغمبر دی، هغه شفیق او مهربان پیغمبر چې هر وخت په موږ باندې ننګ کړی دی، موږ د پاره په سجدې باندې پروت و الله ته، نن هغه شفیق او هغه مهربان پیغمبر د بې وفا امت خیر کړی دی. نو د قیامت چې دا کومه سخته ده، نو دغه ورځ باندې به رور د رور نه تښتي، پلار به د بچي نه تښتي، بچی به د پلار نه تښتي، هر یو کس به د قیامت په ورځ باندې د خپل عمل په باره کې ګاڼه وي، یو کس به د بل کس بوج نشي اوچتولی، ولا تزر وازرة وزر اخرى. د قیامت ورځ باندې به هر یو کس مستغني وي، زه به د ستا نه بې پروا یم، ته زما نه بې پروا یې، ته به زما بوج نه اوچتې، زه به د ستا بوج نه اوچتومه، هر یو کس به د خپل عمل په باره کې ګاڼه پروت وي. دې وجې نه موږ له پکار دی چې د آخرت دپاره تیاري وکړو، ځان له نیک نیک اعمال جمع کړو، هسې نه چې داسې وخت راشي چې بیا موږ افسوس کوو او افسوس زموږ په کار نه راځي، بیا به موږ ستومان و ستوماني به زموږ په کار را نه شي. بس د افسوس او د فریاد ځای او د جړا ځای هغه صرف او صرف دنیا ده. په دې دنیا کې موږ الله جل جلاله د خپل ځان نه راضي کړو او د نیکو اعمالو طرف ته خپل شوق او رغبت پیدا کړو.